الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح کی زمونږ د مبارک درسونه روانو او پای کې موږ د طهارت مسلې بیانولې. په اول کې مؤلف رحم الله هغه حدیثونه راوړي دي چې هغه د طهارت د فضیلت سره تعلق ساتي، چې په طهارت باندې الله سبحانه وتعالی څومره اجر ورکوي. دا د فضیلت د طهارت فضیلت نو باقي کې موږ کافي حدیثونه بیان کړو. یو څو حدیثونه به کې پاتې دي، ان شاء الله نن بیانو او بیا به دا غینه بعد مسله شروع کوو چې او د سبانه ماتي یا د سدله واجب کی دا مسله بیانو. په دې اخرنی درس کې موږ دا د فضایل چې بیانول نو دا حدیث پکې موږ بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې او د سکو د رسول سم په طریقه او به د ورکات وکړو پای کې څه سوچ نه کوو د دنیا په باره کې الله سبحانه وتعالی بوله تیر شي ګناونه وبخي. او په روایت کې الا وجبت له الجنه جنت او بلازم شي. به دا مسله بیان شي او چې سو کوم او د سکی او د ذکر وای کوم چې او د سن بعد ده نو دته اتوانه دروازې د جنت کولاوي شي. اتوانه دروازې د جنت الله سبحانه وتعالی د کولاوي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم وی چې قیامت پر ورځ به زما امتیان چې دین هغه دغه تندیب پړقي دغه د ودس اندامونه په پړقي الغره والتحجيل غره محجلين. او موږ دا خبر باندې کړو چې غره هغه سپینوالي ته وی چې اس په تندی کې او تحجيل هغه سپینوالي ته وی چې د اس په خپو کې. نو کوم مسلمانان چې ودسونه کوي د قیامت پر ورځ به دغه شان د دوی تندی او د دوی اندامونه پړقي پر نور امتیانو کې به د دوی پته لګي. دا شان رسول سم دا خبره کړې و چې دا ودس حفاظت نه کوي مگر مسلمان مؤمن سره دا ودس حفاظت کوي. دا خبره بیان شي و چې څوک د چا ودس یو به تازه کی الله سبحانه وتعالی غلس نه کیانی ورکه او دغه تفصیل منګل تکړه. په دې نه درس کې اولنې حدیث ته وعن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده مفتاح الجنه الصلاه د جنت د دروازې چابي چې د ناغه د مونږ دی او مفتاح الصلاه الطهور او د منځه چابي چې د ناغه د ودسته پاکواله. رواه احمد د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی. نو دې حدیث کې اورنۍ خبره ده شوی چې د جنت چابي هغه مونږ دی. خباز حدیثونه کې دي چې د جنت چابي هغه د توحید د کلمه د لا اله الا الله. دا خو دوه خبرې شو. یو ذکر رسول سمو چې د جنت چابي هغه مونږ دی، بل طرف ته وی چې جنت چابي هغه توحید دی. نو جواب دا غیدا دی چې د جنت چابي په اصل کې د توحید د عقیده د ایمان دی. خو په هغه چابي باندې دروازې کولويږي چې دای غاخونه وي او کوم چابي کې چې غاخونه نه وي نو باغې باندې دروازې نه کولوي. اپل تو چابي نو چې کله دی وسلی سره لا اله الا الله یي دا خو دې سره چابي شتي خو دې چابي د پاره غاخونه پکار دي او هغه د منځ روجي زکات جهاد چې څومره اعمال د دې چابي د پاره غاخونه دي نو په دې باندې ال جنت دروازه کولای. صرف په دې کار نه کې چې سره ما لا اله الا الله ویلو ډډه لګوري یو عمل هم نه کوي. به دې کې د منځ اهمیت بیان شو او ان شاء الله دا به د منځ فضیلت او اهمیت دا په روان درسونو کې راځي. خود د منځ اهمیت چې د جنت دروازه ته دا وخت پورې نشي کولای دی چې سو پورې ته د منځونو حفاظت نه کړي. نو پینځه وخت مونږ کول د سړو لپاره د جمع سره او زنانه لپاره غوړه مونږ هغه په کور کې او سړي لپاره فرضي مونږ د په جمعات کې لازم دی او نفلي مونږ د غوړه په کور کې. او دې مسلې نه زمونږ ډېر نارینه نه خبر او ټول زمونږ غالبا پښتانه هغه د سنت او نفل د په جمعات کې کوي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل جمعتون د خپل رسول صلی الله علیه وسلم چې خپل کورونو مقبره ما جوړوي مونږ پکې کوي
قرآن تلاوت پکې کوي. نو کوم کور کې چې مونږ کیږي او تلاوتونه به کیږي کور کې الله سبحانه وتعالی برکت اچي. او زمونږ د خلک چې دویم طرف ته سلام ګرځولې نه ذکر او اسکارو نو بیا نه ولاړی بیا سنتو کې په یو منټ کې څلور رکعاتو کې بیا روان شي. نو غوره طریقه ده چې د مانځنه مخکینی سنت او کورستنی سنت دي د کور کې سره وکي نه دی له کورم برکتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفلی موږ د کور کې کو. دوی مسله دا بیان کړی دی چې د مانځه چابي چې ده هغه د طهارت ده. سبحان الله ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې چابي د تذکرہ کوي دې دلاسه لکه یو سره به ودس شي نو د ټاله ولګیدا د خو زیدې نشي دا ټاله کولويږي په دې چې دې او د شو کې نبی مانځه ته ورنوځي چې څو پر د ټاله نه کولو شي نو دې مانځه ته نشي نه وته د دودس او طهارت فضیلت. دا غیر بعد حدیث راوړل دی وعن شبيب ابن ابي روح او دا چې تابعی دی مشهور تابعی عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هغه چې ما د رسول سم په ملګرو کې یو سړی نه دا خبره اوریدلې. ګوره سند چې کله د حدیث بیانول کېږي چې یو ما د پلانینه اوریدل بل ما د پلانینه اوریدل الله دې دین حفاظت کړي ټول خبرې په سند سره رسیدلې مونږ خو په دې کې کدي سره شي لکه زوې ما چې موریدلی د محمد نه محمد وی موریدلی د خالد نه خالد وی موریدلی د یو سړی نه هغه وی چې موریدلی د عبد الله نه. د سند صحیح ده کمزورې کمزورې ځکه چې د منځ کې به یو کس راغی وی د یو سړی نه د سړی څوک دی کې دي شي دروغجن کې دي شي فاسق او فاجری کې دي شي حافظه کمزوري کې دي شي کافری کې دي شي يهودي کې دي شي نصراني ډېر خبرې کې دي شي د دې د لاسه سند کمزورې. خدا خبره به قبليږي چې کله دې ویل شي یو تابعی دا وای پورا سند صحیح دی په اخر کې تابعی دا و چې ما د رسول سم دی عملګری نه ورېدلې دا به قابل قبولي ځکه چې د رسول سلام مرګري ټول ثقات دي او کې دروغجن او دې څوک نشتی چې هغه په دین باندې دروغ جوړي پر رسول سم باندې دروغ جوړي. الله سبحانه وتعالى دغه اوچتو انسانانو تزکیه کړي د قرآن کې او رسول صلی الله علیه وسلم دغه تزکیه کړي نو د رسول سم ملګری د ټول ثقات دي ټول رښتینی. اوس کله چې د بل چا تذکره شوی چې عن رجل یو سړی نه یو د سند خراب خو حدیثونو کې بعض روایتونو کې د دې صحابي نوم راغلی دی الاغر الغفاری. نو شبيب ابن ابي روح وی چې ما اوریدلی دی د اغر الغفاری رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح یا صلى صلاه الصبح رسول صلی الله علیه وسلم سحر منځو فقرأ الروم نو سورۃ الروم وی په یوشتمه سپاره کې دین اولنی مسله د ثابت شو چې منځ د سحر د منځ د غالبا اوګد کول پکاري کړه کړه لړن کول پکاري. ودن سبا د خلک دومره کمزوري شي چې منځ که معمولی دی اوګد کوي بیا منځره د وسینه راځي یو سوی بلبل سوی. رسول سم ګوره سورۃ الروم سحر منځ کې ویلې د دین او د سورۃونه سحر منځ کې ویلې سورۃ الروم فلتبس علی. نو رسول صلی الله علیه وسلم په تلاوت کې ګډوډ شو تلاوت کې ګډوډ شو خطا شو. فلما صلى بج رسول صلی الله علیه وسلم ختم کو قال وی ما بال اقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور. سچل دې بازو خلکو چې موږ سره منځونه کوي او د څه په صحیح طریقه نه کړي وانما يلبس علينا القرآن اولئک. یقینا دغه خلکو دلته د قرآن د قرات په باندې ګډوډ کی. رواه النسائی د حدیث امام نسائی راوړی. اول خبره خدای چې د حدیث سند کمزور دی محدثین د دې سند کمزور کوي د حدیث سندن صحیح نه دی. به بل فائدہ په دې حدیث کې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم انسان دی هم په قرآن کې خطا کېدی شي. د دلیل په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم نور نه دی سره
بشر دی او په یو حدیث کې رسول خصفا ویلي وي زمانم دې یریږي لکه څنګه چې تاسو نه یریږي فاذا نسيت نکله زمانه هیر شي فذكروني ما ترى دوي به دې سره دا خبره ساتي چې دا بس خلک کله امام خطا شي په قرات کې نو دی لکه دا د امام یو کمې غني او دایس کمې نه انسان دی او چې ته غوړ انسان د زمکه به د مخبانه په چې د قران نازل شي داغه خطا کېدی شي نه چې هغه خطا کېدی شي نو که داغه نه بعد یو امتی او به سره پاسه سوار لسو کاله بعد زموږ په شان کمزوري انسانان نو کدی چې ته امام خطا شي نو دا ریلا سبقت په سپک نظر نه ګوري به ناشنا خبره دی که سړی ته خپل قران یاد او په امام باندې اعتراض وکي بیا هم زینی سي خو چې سړی له سورۃ الناس نور دي ناظره او چې کله کور ته ورشي نو به د امام په خبري شروع کوي مړوي نن خطا شي بیا ته سورۃ الناس ناظره وای نه ورسي ولا که څوک اعتراض وکي دې سړی له اعتراض پکاره چې هغه درجه خوې کم شي کاوه نو دا یو فائدہ بل فائدہ دلته دا شو چې رسول الله صلی علم الغیب نشته ځکه چې علم الغیب وته یو خو د قران کې نه خطا کېدو بل دا چې د خلکو بوتم پته وي کم خلک چې د صحیح نه کوي دریو مسله دلته ده چې وسړی او د صحیح ونه کی د اثر کوي په امام باندې نو به ستاسو خیال لې چې په ولاقه کې یو بدعتي مولای او هغه ځان دین بیانې دی او د عوام باندې اثر نه کوي یو سړی صحیح مسلمان دی خو او د صحیح نه کړي نو کې دې شي چې د دې بیاو د صحیح د لاسه امام باندې قرت ګډ وډ شي خدای لازم نه ده کې دې شي نو به چې یو سړی بدعتي عالمي او خلکو د دین خیده به اثر نه کوي په خلکو باندې دینه دا فائدہ چې هغه مولا سره به نه کینی پاسې چې هغه منهج صحیح نه دا بس وینه موږ ته صرف ترجمه کوو هم دغه ترجمه کې به در خپل خبرې وخی موږ ته صرف حدیث وایو جی اقل کې به خبرې وخی بعض موږ ته صرف عربی جبه لغت وایو هم په دغه کې به خبرې وخی دا یو فائدہ دی چې شو بل فائدہ دلته دا شو چې دا خبر هر امام نشي کولای شي وزمونځو کما او غلطی زما یو قران را نیر شي بیا مخ راوګرم چې څه چلې چې باز کسانو او د سینې لري په موږ باندې غموز ګډ وډ کو په دا باندې به جوړ شي چې معمولی خطا کیږي وای چې او د سینې وکړه دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کولای شي بل څوک نشي کولای دغه ځای ته الله وحی کوي نو که رسول الله دا خبرو کې الله ته وحی کړی دا خو عام سره دا خبره کولای شي نشي کولای دا غینه باندې حدیث راوړل وعن رجل من بني سليم یو کس د بنو سلیم قبیله وغه دا خبره کړی دا صحابي دی ګوره عن رجل یو سړی هیڅ خبره نه قال عدهن رسول الله صلی الله علیه وسلم في يدي او في يده رسول الله دا خبره کوله وي زما په دې ګوتو اشماره لري شي یا په خپل لاس اشماره لري او دا رسول الله طریقه ده او مینه محبت ته چاله به تعلیم ورکو داغه د لاس ونیولو ګوره دا خبره ده ساته دا یو ګوتو ولې سره واړول بیا به دا خبره ده ساته دا بل به واړول نو د رسول صلی الله علیه وسلم هغه شفقت او مهرباني ده نو د صحابي وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبري خو یو زما په الاس شمار لري وی چې التسبيح نصف الميزان سبحان الله ویلو سره نیمه تلډکی د نیکو اعمال یو سره سبحان الله وی د دې سره د نیکو اعمال نیمه تلډکی والحمد لله يملأه او چې الحمدلله وي نو بیا خو بالکل دکش یا الحمدلله یوازې دکې یا نیمه په سبحان الله دکشوا او نیمه په صدقشوا الحمدلله والتكبير يملأ ما بين السماء والارض او الله اکبر ویل هغه صدقې چې د زمکه او د اسمان په منځ کې دي دومره فضیلت لري او دې حدیث موږ سره مخ کې تیر شوی د موږ د دې جملې فائدہ او فواید الته ذکر کړي والصوم نصف الصبر او روزه و نیم صبر ده یعنی صبر دوی سي دي نیم صبر په دې کې چې سره روزه ونیسي روزه نیوم یو غټ صبر دی چې انسان د شهواتونه د حلال شینو نه بګیزان به صبر کوي والطهور نصف الايمان او پاکواله چې د څومره ایمان دی نیم ایمان دی رواه الترمذی دا حدیث امام ترمذی راوړل د دې لپاره دا روایت راوړل
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې پاکي نیم ایمان دی. او دې حدیث موږ سره مخکې تیر شول ته موږ تفصیل کړی. کوم حدیث چې مخکې تیر شي او تفصیل شي په دویم پر بیا راشي نو بیا به تفصیل ته ضرورت نه. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه. عبد الله الصنابحي دا صحابي دی، یو دی ابو عبد الله الصنابحي دا تابعی دی. عبد الله الصنابحي وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول سم دا خبره کړي اذا توضأ العبد المؤمن، کله چې مسلمان بنده او دس کوي فمضمض او خلیته وبواچي بیتکی خرجت الخطايا من فيه، دخلینه ټول ګناونه وځي. واذا استنثر او کله چې پوزي ته وبواچي به سون کی خرجت الخطايا من انفه، د پوزي چې څومره ګناونه ټول دی وځي. واذا غسل وجهه او کله چې خپل مخ وینځي خرجت الخطايا من وجهه، د مخ ګناونه ټول ختم شي. حتى تخرج من تحت اشفار عينيه، تر دې چې د بڼو لاندې ک ګناي ناغه موزي، سترګو د باندې چې دې لاندې کې ګناي ناغه تی موزي. فاذا غسل يديه، کله چې لاسونه وینځي خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه، نو لاس سره چې څومره ګناونه تعلق ساتي هغه ټول ختم شي تر دې چې نکونو لاندې کم ګناونه هغه ختم شي. فاذا مسح براسه، نو کله چې بسر باندې مسح وکي خرجت الخطايا من راسه، لسر ګناونه ټول ختم شي. حتى تخرج من اذنيه، تر دې چې د وګونو نه دنه چې کم ګناوي هغه مروشي. فاذا غسل رجليه، کله چې خپې وینځي خرجت الخطايا من رجليه، نو د خپو چې څومره ګناونه هغه ټول لوشي. حتى تخرج من تحت اظفار رجليه، تر دې چې د خپو چې کم نکونه دي هغه نه لاندې کم ګناونه دي هغه تیم مروشي. سبحان الله، سره بالکل پاک شو. دا د ودس فضیلت ته چې سره چاردام کوي الله سبحانه وتعالی د ګناونه ختمه. ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافله له، نبی دی جمعه ته تک او د موز د به زیاتی اجر دی چې ته ملایوي. الته ګناونه دې سپاشو، نو چې ګناونه سپاشو اوس مانزه د پاره د تک د قدمونه یې خوده او چتول او بیا التموز کول د ټول وخت د لپاره بیا زیاتی اجر دی. نافله لکه زیاتی اجر دی. رواه مالک والنسائی، د حدیث امام مالک او امام نسائی رحمه الله راوړی. دغه نه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقبره ته لاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته لاړ د زیارت لپاره. مقبره ته تل دا به دوه قسم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله کې منع کړی و چې قبرونه به هیڅوک نه شي د سر زیارت نه کوي. ولې؟ ځکه چې د اسلام نوې او د خلکو عقیده کې دي چې غلطي جوړ شي قبرونو سره. د رسول سم منع وکړه، به اجازه ورکو. الا اني نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، ما تاسو منع کړی خو شي شوی د زنانو نه. صحیح خبر ده چې زنانه د قبر زیارت نشي کولای. او حدیث کې دا دی چې په دغه زنانو باندې لعنت ویل کی، لعن الله زوارات القبور. او کوم زنانه چرته په قبر تیریږي اراده نه وکړي د زیارت، او په لار روانه د پلار قبر یا روح قبر د ورکو شوالته دعا وخت دي کې حرج نشته. لکه عائشه رضی الله عنها چې د خپل روح قبر دا تیریده، روح قبر ولید نو ورله الته دعا وغوښته، هیڅ خبره نه. او زوارات تکره، زوارات یعنی کمی زنانه چې زیره زی، لکه زمونږ د زنانه چې یلته په ملک او علاقه کې به یوسو سهار دوی خپ ترتیب باندې زی او ټول په یو ځای رواني، لغینه فتنه جوړیږي. الټا یو خو دا فتنه دي جوړیږي چې کې دي شي پردیسو کې تنګي الکانی ویني، څوک دي شي غلط غونته کې خلک ویني، نه غوي خپل فائدہ اخلي. دویم دا چې د زنانه چلتل شي دوی کې صبر لګ دی، لازم بچي وي، لازم به د جاهلیت خبرې کوي، لازم به دې خبرې کې د شریعت خلاف نه خیر پکې نشته. دریم که غمی چرته سړی چې د قبر لړ ځای غم خره تازه کی، زنانه پر نه دی پکا چې قبر لړ شي. او په دغه حالات کې تللی شي کې چرته کله کله لړ شي، هیڅ خبره نه ده. ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه نه ثابت ده او دغه شان د نورو زنانو هم ثابت ده. نو به تللی شي، خدای دې چې تللی لکه څنګه چې موږ به ملکونو کې دتل منادي. د سړو د پاره
قبرونو ته تله د مستحب طریقه ده. د دې لپاره چې د قبرونو ته سجده ولګي ځان سره چینی وي چې نظرانه منښت کوي نه. فإنها تذكركم بالآخرة. رسول الله آخرت به تر یاد کی په دې نیت وځي. دویم التبدلی مړي د پاره دعا وغواړي. د خبرې ساتي ګوره د مړي د پاره به دعا وغواړي. نو دینه دوه خبرې وته. یو دغه ځکه د ځان د پاره دعا غوښته. بس خلک د قبرونو سره د ځان د پاره دعا غواړي. دا اگر که شرک نه دی خو بدعت دی او یا دې چې نقصانی عمل دی. ځکه چې دا سړی چې د قبر خوا لزی اولته دعاګانې غواړي دا بعض مشرکانو باندې چې ردو کې چې د قبر په خوا کې لاس وجد کړو ته دی ولې د قبر ولا د چغه واړي وای ما قبر ولا د چغه نه ولې ما د الله نه غوښته. نو الله نه دی غوښته نو یوازې دغه ځای وموندو چې د قبر په خوا کې ولاړو. دلیل دی په دې باندې چې د سړي د قبر سره څه تعلق شته. اسنه دې ته دعا غوښتو د پاره او کته دعا غواړي نو غوړه ځای خدای الله کور دلته وغواړي جمعه ته راشي وغواړي. دویمه دعا به وغواړي د الله نه د مړي د پاره. د مړي نه بس نه غواړي نه به د مړي نه څه غواړي نه به دغه ځکه د ځان د پاره دعاګانې غواړي. لاړ شه د مړي د پاره دعا وغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته لاړ او دا مقبره دغه بقی مقبره ده کوم چې په مدینه کې ده او بدی کې اوچت صحابه کرام پراته دي او د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیان بکیم دي او داغه نه عبرت غسته پکاري چې غوچت انسانانو په خاورو کې پراته دي. دویم عبرت دا غسته پکار دي چې التنه چا په قبر باندې نوم لیکل شوی او نه په رخام لګیدلی دي او نه په سیمټ شتي او نه په آبادی شتي. لریم دلته قبرونه ملي کنه د چا په قبر باندې نوم شتي ری چا په قبر باندې نوم نشتي. او زمونږ هغه د قبر نه سم غټه آبادی جوړ کړي. دلیل له بده باندې چې زمونږ هغه عمل غلط دی. زمونږ عمل غلط دی. دا اوچت خلک دي په قبر باندې نه درګاه شتي او نه آبادی شتي او نه سیمټ شتي او نه بلاک شتي او نه نوم شتي. او دوی اوچت خلک دي او زمونږ چې مړ شي بیا ته خوک شي نو بیا په قبر باندې دغه لګي دا روخام لګي او قیمتي کانی بلګي او چې ژوند دیو نو دوی ولم نه راوړه چې ژوند دیو 2 روپۍ ولم نه ورکول خو چې مړ شو بیا د ډیر خوک شي او بس بیا پکې لازم د هله اسقاط بکې صابون چکی به ورکې او په دې خزبه او تغړغړ ډکری پلانې او د پلانې زوی او شهید او په پلانې تاریخ مړل دي قصو ته بیا نر ناسي ولې ته ناسي ځکه چې شیطان ولا شان زور ورکوي سید کوي د خکار دي. نو دا به یو فائدہ شو. رسول سم به بقیده تو او د قبرونو لپاره به دعا غوښته او دا اوچت خلک دي چې څوک التخخش چې حدیث کې درایي چې رسول سم زبدي لپاره شفاعت کو. کله چې رسول سم لاړ نو وی السلام علیکم دار قوم مؤمنین پتا سړي سلامتی اې د مؤمنانو ټولګیا. نو بدیږي کې په موږ باندې صوفیان او بریلیان دا رد کولای شي چې وګوره مړی اوري ځکه خو تاسو ودی باندې سلام واچو کنه السلام علیکم دې وسه جواب کوي. سلام په معنی د دعا ده دې جواب ده. السلام علیکم مطلب دا نه چې لازم به دوی اوري. السلام علیکم مطلب دی چې سلامتی دي په تاسو باندې قبرونو والو. اوس موږ دعاګانې غواړو د خپل مړو لپاره الله دې وبخي. زموږ خو صدقې دي چې دې یو اوري چې الله دې وبخي. صدقې دې شي نشي دغه چې ته مقبره ته لاړې ته السلام علیکم وي په دې سوچ موږ نه وای چې موږ سلام علیکم دی موږ ته وعلیکم السلام وای. موږ خو چې موږ السلام علیکم یو دعا وغوښته چې سلامتی دې په تاسو باندې اې د مؤمنانو ټولګیا اې قبرونو والو. ولاسي پالتو خبره ده خلکو وي تاسو سلامت شوي نو ګوره دا سلام اوري مړی اوري نزدې تاسو دا خبرې کوي او مړی الله مسله بلنده باندې اشاره وته کچا بزرګ دا مسله راشي اصل دا چې مړی نه اوري اصل دا چې مړی نه اوري. قرآن او حدیث دنیا درېلې بدیون او په یو څو زینو کې اوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي تک کله چې خخ کړي شي او د خلک تیزی د قدمونو आवाज اوري دغه شان لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بدر کې کم کافرن مرداران شي هغه ته رسول الله خبرې کړې وي دوی واوري. تاسو بس زین دي چې دغه ځکه اوري دم ثابت دي په شریعت کې د دین علاوه مړي اوري کنه اوري نه اوري. رسول سم داوود دعا د سریه د ساتیدا چې کله سره قبر مقبره ته ځي قبرون لزیده دعا به السلام علیکم دار قوم مؤمنین
مؤمنین وي. دا مؤمنین ټکي سره بدی وي چې کې دي چې په دې مقبره کې څوک پروت دی مشرک کافر به کې پروت دی راغتی وته. دا مسله د مؤمنانو شو. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون او منګه کچرته لو وړي نو تاسو ته بدر ورسو. و دې کې سوال لازم پدې وی کچرته لو وړي نو موږ به درځو تاسو پسې. نو مرخ الله په هر چا لیکل دي ته به څه ضرورت ته کله وړي. دای جواب دی کله وړي نو تاسو سره به یو ځای شو په دې مخبره کې. دا څه مطلب دی؟ نو مرګ خبره ازي دا ان شاء الله دې لپاره وی چې کې دې شي کله وغوښتل موږ به تاسو سره په دې مخبره کې یو ځای شو او کوی نه وغوښته به بل مخبره کې ښخ شو. یا مطلب دا چې وإنا ان شاء الله او کچرته وګوري الله دا خو ترجمه شو. نو دلته کې دا ان په معنا د اذا ده مطلب دا شو او کله چې الله وغوښته نو موږ به ساسو خواله درځو. یعنی کله چې نیټه پوره شو مړکیږو خو کله چې الله وغوښته نو موږ به درځو. واضح شو. بیا رسول سم دا خبره وکړه وددت ان قد راينا اخواننا وی زما د زړه کې ارمان چې ما خپل رونه لیدلې وي. دا خبره رسول سم د مخبره کې وکړه. قالوا صحابه کرام ته اولسنا اخوانك يا رسول الله ولې موږ سرونه نه یوس موږ استخوا کیو. قال رسول سم دې انتم اصحابي تاسو زما ملګری واخواننا الذين لم ياتوا بعد رونه خو زما غري چې لانی راغلي وسپوري ورسته برازي په ما به ایمان راوړي. نو دې کې دا فائدہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاد لیدو ارمان کړی دو جړلی تاسو د ارمان کړی چې وینم کنه صرف په دنیا پورې باندې خطه یو دنیا کته او پیسې بره او خزه کته او بچي بره دا کیسه وکړو. رسول الله ستاد لیدو ارمان کړی تاسو د سنتو څخه قدر لري چې څوک د طریقه بیان کې چې د رسول سم دا تاویل ماویلی څنګه چونکه چوناچا زما مذهب ستا مذهب زما مولا ستا مولا زما امام ستا امام زما ملک ستا ملک دا قصې به کې کنه کدا کین به غوډې به قدرې دغه چې یو سړی ستا د لیدو ارمان کوي او جاری دغه پر پستر کې اوخ کې راځي او ستا سره دا قدر دي چې صحیح حدیث ته راورسي ته زموږ مذهب کې نشته. او ستا سره دا قدر دي چې صحیح مسله راځي ته زموږ مولوی صاحب نه بیان کړي. پکار خدای ته داغه په دې مسله باندې ځان قربان کې ځم په خوري کې چې وګوره دومره په منګه مینو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې سم مین دی خپل امت باندې پکار دې چې په مقابله کې موږ د غسر ډیر مینو وکړو. ځکه حدیث کې درجه قیامت پروز به رسول صلی الله علیه وسلم د پولیس رات باندې چې کله ووري اولنې کچې پولیس رات باندې وړي رسول صلی الله علیه وسلم نبی او بده بل غاړه ولاړی او د رسول الله د امت په تیریږي رسول الله مدد کوي اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم یا الله سلامتی دې غواړو یا الله سلامتی دې غواړو نو خپل امت ته پر سلامتی سوال کوي دومره مين دې خپل امت باندې. نبی دي صحابه ته پوښتنه کو فقالوا كيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك يا رسول الله يا رسول الله لکه دوی به ته پیژنې څنګه بیا مو خو تاسو سره ملو شو یو خدای چې کوم ورسره راځي دا به تاسو پیژنې. دیږي یو مسله ذهن تراله چې رانه یې رانشي رسول سموي زما خپل رونه یاد شي صحابه کرامو موږ دي رونه یو هغه ته نه تاسو زما ملګری یې نزل کې سوال لذي چې متوره چې لکه رسول هغه ته صرف مرګري وي او موږ ته رونه وي نه دي څه نه ده د دې مسله دا مسله دي چې رسول هغه ته وي چې تاسو زما رونه او ملګری مې یې نو دغوی مقام ډیر اوچت دی ملګرتیا خوشتيشتي او رورولیم ده او دا ورسته چې وکم راځي د ملګری نه دی داسې د رورولي د دوی سره نو صحابه کرام ته اوچت شو دي چې په ذهن کې دا راشي چې رورولي د ملګرتیا نه زوره ور نه ملګرتیا د رورولي نه زوره ور او چې به دغه سره رورولي شي نو بیا خزوره ور شي. نو دي صحابه ته پوښتنه کوي رسول ته دوی څنګه پیژني رسول سم ته ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجله کيو سړی او دغه سره اس
او د دې اس د تندې سپینی پړقی او خپی سپینی لکه نور بدنی خړ دی خو د خپی او د تندې سره سپین دی بین ظهری خیل دهم بهم او دا اس په دې سي اسونو کې ګرځي چې هغه ټول تک تور دي الا يعرف خيله ندبو د خپل اس پیجنې کنه به پیجنې کنه به پیجنې لکه تاسو ما پیجنې کنه به پیجنې با دغه اس کم چې تور اسونو به د منس کې دي قالوا بلا يا رسول الله ولنا پیجنې به قال رسول سموي فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء نزما امتيان بدأوا دس ثلاثة بأرز محشر کی دق شانی جی تندی بپلقی او اندامون بپلقی زبا پیجنم جی لازم امتيان تی وانا فرطهم على الحوض او زبا حوز کوثر مخکره سیدلې مردوی د پاره به انتظام کوملته رواه مسلم حدیث ما مسلم رحمه الله وړه سمره ناشنا حدیث چې دی او دست لاس د قیامت پر الله سبحانه تعالی او ناشنا نور او رڼا درکې ناشنا نور او رڼا چې هغه د لاس په نور امتیانو کې د پته لري چې دا د رسول الله امتی دي به رسول سم ته وګوره مخکې بر رسیدلې حوض کوثر ته چلته تنظیم وکي به درته فائدې ذکر کوم چې د دې حوض کوثر نه بس صرف او صرف هغه انسان وبس کی چې هغه د مرګ پوری د رسول الله سلام په طریقه باندې ژوند تیر کړي دغه حدیث کې راځي چې بعض کسان به د ملائکه باشي رسول الله متي ته ویلي وشتو زمو امتیان دي ناغو بوتي ته پته نشته چې د بدین کې کم نیوی کارونه کړي رسول الله بوتم خیری وګي به لري کې نه به زمام څه کار نشته بدین کې چې څه کار کوي هغه با دلیل کوي یعنی دلیل سره کوي به دلیل کارونه مکوي هغه نه حدیث ته وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ابو الدرداء دنوي او دا پر طهارت فضائل کې اخرنه حدیث مؤلف رحم الله راوړی ابو الدرداء دنوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبره کړې ده انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامه زاولنه قسم چې الله به مال اجازه راکړي د قیامت برج سجده ولګاوه په کوم وخت باندې سجده لګي کله چې خلک به پیغمبرانو په سلاړ شي او وتوي چې الله ته سپارښت وکړي چې حساب کتاب شروع کړي په اخر کې به راشي پر رسول الله په سینه په سجده باندې پوری وشي وانا اول من يؤذن له ان يرفع راسه او زاولنه قسم چې الله به اجازه راکړي چې سر اوچت کړي فانظر الى ما بين يدي زه خپل خوشته وګورم فاعرف امتي من بين الامم نزب خپل امت پر نور امتونو کې پیژنم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك کشاته وګورم نو هم بدغه شاني که خې طرف ته وګورم نو هم خپل امتيان پیژنم که ګس ته وګورم هم خپل امتيان پیژنم فقال رجل يكسب كده يا رسول الله كيف تعرف امتك من بين الامم فيما بين نوح الى امتك يا رسول الله تبخل امت څنګه په امتيانو کې پیژنو د نوح عليه السلام والو دی وخت پر سور امتونه رسول الله هم غر محجلون من اثر الوضوء وي زمو امتيان بدا ودس دلاسه دغوی تندیب پړقی دغوی اندامونه د ودس اندامونه په پړقی تکسبین بیرنا به پیژنه ليس احد كذلك غيرهم نور بدی سوک نه دلته فائدې لپاره یو مسله ذکر کو اولنی مسله دا دلته ذکر کو فائدې لپاره چې اېدا او د صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د امت لپاره د مخکم داو تاسو دې جواب معلوم دی په خو امتونو به د سونه کول کنه به کول ها کول به څه دلیل دی کول به څه دلیل دی نه وکړو یې سلام محمد امت د لاسو تنګیو فقید او د سره ابو بنکو د دې چې ابو بنکو دغه هم د امت دې دواله څه مطلب دا چې هغه د څه نه کړي ته کړو مولو نه کړي به کړو کنو کړي نور امتیانو هغه نه کړي بل څه
موږ بار بار ګوره په درسونو کې دا مسله بیان کړې ده چې الله سبحانه تعالی د امت له خصوصیات ورکړي دي. یو خاصیت دا دی چې الله ته تیمم جایز کړی دی. مخکې امتونو ته دا نو لازم په وو باندې اودس لازم وو، لازم به اودس کوي، او د پر تیمم نو د چې تاسو نه اوریدلې. د دې نه ثابت شو چې مخکې اودس وو. دیو مسله د جوړیج قسمه بیان کړو کنه د خپل مور سره چې مور او تاواز کو راشه هغه په سلا نړ نو بیا چې کله کسان رالو او داغه د کوټه ورانوله او داغه د عبادت ځای ورانو نو حدیث کې درې چې رسول صلی الله علیه وسلم فقام فتوضا فصلى ركعتين نو پاسه او د سو کو به 2 رکعات وکړو. دلیل به د چې راوي په دین کې مودس نو به سره دا وایي چې دلته څنګه رسول صلی الله علیه وسلم د خپل امتیان پیژنم کاغوی او دس کړه د نبی خو باغون پړقي. جواب دی چې دلته مسله صرف د پړقېدو دا د سپینوالي دا او د ټولو کړه خدای او خاصیت ته چې الله به موږ لره کوي بل امت له نه ور کوي. اوس ورسېږي او د سونه غویم کړي خو صرف د یو امت د رسول سم چې او د ثلاثه د دوی تندي او اندامونه د پړقي. واعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم او زبو خپل امت په دې پیژنم چې الله باغوی له دوی عمل نامې په خیلاس ور کوي. نو دینه د ثابت شو چې نور امتونو له الله نور کوي په خیلاس باندې عمل نامه ور کوي. نو دې کو رسول خپل امت په دې پیژنم ځکه موږ بار بار دا خبره کوو کزان سره په کور کې په زرګاو کتابونه کې دي کنه د علم او ترجمه پښتو او اردو او چې څو پوری ته د علم ته رجونی کړي ته مسله نشي پوهیږي. په دې خدای مسله دي ښکاری چې د قیو امت ته چې الله بل بخیل عمل نامه ورکړي بل څوک نشي چې رسول الله به دې راسه پیژني. او جواب دا غیدا دی چې نور امتونو ته عمل نامه بخیل اسملای خو د رسول الله امتیانو تبادل نور نه مخ کې ملاویږي نو په دې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني. واعرفهم تسعى بين ايديهم ذريتهم او دغوی د بچی به دغوی نه مخ کې رواني جنت ته به مخ کې زی جنت ته تلو سبب به. رواه احمد د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی. دا غیر بعد مؤلف رحم الله باب راوړی اولی د ودس بیان کو فضیلت وسوی باب ما یوجب الوضوء. باب په بیان د دې کې چې هغه کم شینه دي چې دغه درسه په انسان باندې ودس لازمي دي. کم کارونه دي چې سړیو کې هغه باندې ودس لازمي کم کارونه دي درسه ودس لازمي دي. څه ویل شي چې هغه کم کارونه دي درسه ودس ماتي دي چې ودس مات شي ودس لازم شو کنه. نو په دې کې به تاسو هغه مسالې خي مخکې فضایل اوس به احکام او مسائل او دین دغه ته وی فضایل او څه مسائل. دا باز یاران دا وی موږ به فضایل بیانو او تاسو مسائل بیانوي. موږ صرف فضیلت بیانو بس موږ مچېړې باقی مسائل تاسو بیانوي. دین تقسیم کړي فضایل زموږ شو مسائل تاسو شو. ما څه کسان ولیدو پر غشتونه مشتونه کول درس لره روان یو ما ودرول مې سکه بجې جمعه راغله مرزي دلته درس کی قرآن حدیث بیانول کی جو ډېر پستی خبرې کولې او دا پستی خبرې کول د یو طریقه د انسان د ځان بچ کولو. او زما دي ګیرې دې سلا سوړوي تاسو خو ماشاءالله مسائل بیانوي موږ فضایل بیانو. نو مسائل راشه تاسو فضایل او زما مسائل دا یوځي شي نور علی نور رڼا خړې راشو. فضایل او مسائل څه شو یوځي شو. بیا وایي چې زمونږ استاد مثال دي سي لکه په بجلی کې دوه تاري یو یخ تاری بل سي ګرم تاری موږ هغه یخ او تاسو ګرم تاری یو یوازې نه چي موته پالتو خبرې پرې دا ګرم او یخ تر دې څه خبرې شروع کړې او فضایل او مسائل کدی نه ذکر راځي د جماعت کې کېره لا موږ نه کېږي جماعت کې دې بازو دا مسله تقسیم کړې ده موږ جی فضایل بیانو تاسو جی مسائل بیانو چا ویلي چې جدا جدا بیانو فضایل او مسائل به بیانې مخکې فضایل بیان شو کنه طهارت اوس په مسائل بیانې هغه څه په دې ځای درس بند کوم چې بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین فضایل بیان ټول بتګي پاتې شي چې دا دوه غټ فضیلت چې تا موږ ته بیان کو دي طهارت نو اوس موږ ته طهارت ته طریقه مو خایا کنه
اوس خو موږ ته دغه وخایه دا احکام موږ ته وخایه اوس تا ته لیکم چې موز کوا موز ول الله دا ورکې دا ورکې دا ورکې طریقه ده نه خیمه وې دا مسلې د مولیانو چې مولیانو دې مولیانو ته پرې ده نو دا خبره ده ساتي فضائل او مسائل د یو ځای چي ناول فضائل وسې شروع شو مسائل به بل یو خبره پس لیکل راځي هغه دا چې او دس د چاردام مسلې د غسل نه مخکې راوړه غسلوم دی کنه طهارت په غسل حاصلېږي او یا په چاردام سره او دس سره حاصلېږي نو دلته غسل ذکر نکو وی ما په بیان د دې چې رسد راس او دس لازمي نو مسلې د او دس ته چاردام شروع کړولې جواب هم دغه دی چې او دس او چاردام دا په ورځ کې سوسو بیري کی غسل کله را کړه کی نو ځکه هغه مسله مخ کې کړه کوم چې ډیره واقع کی د دې مخ کې چې حدیثونه شروع کو هغه خبرې چې دغه دلاسه او دس لازمي کې غد قسمه دي یو هغه چې د علماو په اتفاق ده ټول دنیا علما وي دې سره او دس ماتي کله چې دا کارو کو ته بیا او دس کې لازم او دریم اختلافي دي اتفاقی هغه دي په دې دوه لارو چې سموزي د اتفاقی مسله ده دغه دي اختلاف نشته په دې دوه لارو باندې قبل او دبر مخته او شاته په دې چې سم لاړو دغه سره ودس څه شو ماچ خپ سبا سره غسل لازمي کې د جدا مسله ده مخکره روانه خو دس تلار ختم شي د ټول علماو منځ کې اتفاقی ده بیا په دې کې د تفصیل دی بازو کړي دي اهل الرأي د رائے مې چې ډېر استعمالي کچرته چنجیر او جو کچرته دوجو کچرته ټول پالتو خبري لنډه خبره په دوه لارو چې سوتو او د سماج کومات نشو مات شو دوی ماغه دي اختلافي دي علماو په کې اختلاف دی لکه مثال یو شی په ور باندې پخښوي دی او تا وخړو او دستي وو نو اوس بیا ودس کېو کنه د علماو منځ کې اختلاف دی دغه شان د اوخ وخه چې وخوري ایسره ودس ماتيږي او کنه دغه شان چې سړی خپل ذکر لاله سور ورړي او لاس ورګي دې سره ودس ماتيږي کنه یو سړی چې د خزي سره لاس ولګي او دس ماتيږي او کنه یو سړی چې ودشي او دس ماتيږي او کنه کوینه د جسم نوځي او دس ماتيږي او کنه او ک نو وزي د جسم نه دې سره ودس ماتيږي او کنه دغه شان کوي سړی جنازه اوچته کی د دې سره ودس ماتيږي او کنه دغه چې سره الټي وکي د دې سره ودس ماتيږي او کنه د ټول اختلافي مسائل دي یعنی بعض علما دي چې بعض دي چې خو زه تاسو ته لنډه خبره اسانوم لنډه او دا ډیرو کوم زینو کې دي چې فواید به تاسو ته ملایوي چې څوک دنه تاسو کوي اوس به تاسو ته چې شخص تاسو خبره ډیره وګد کړه د اتفاق او د اختلافي او غټه قصه دی وکړه دا مسائل خو تفصیلا مخې ته روان دي خو لنډه نظر سره یاد ساته هغه څه چې په غیبه او دس ماتيږي غدري قسم دي ما خرج من السبيلين چې دوله رسودو او دس مات شو ته پوښتنه ضرورت نشته دویم چې د اوخه دی خوړه او دس مات شو خبره ختمه شو خدام مثلا روان حدیثونو کې روان درسونو کې بیانون چې ګوري د اوخه د غوخه د لاسه او دس ماتي به د دې شوروا شو د دې پېښو دا خبرې دا ان شاء الله بیانو مخکې دریم جوور خوب دې سره ودس ماتي باقي چې کوم مسائل دي کې دې شي پای کې موږ د وځ او دس کول غوړه دي خو لازم نه دي هغه مسلې مخ تر رواني لکه دې سړي د بدن نوې نه وته او دس ماتيږي نه ماتيږي راځي خو لچ نه ماتي خو غوړه درې چې او دس وکي دا غوړه او نه غوړه خبره ده خو دلته د لازمي دوه خبره په دوه لارو باندې سوتو او دس مات شو مات نشو مات شو یو سړی د اوخ وخه وخوړه او دس مات شو مات نشو مات شو یو سړی جوور ود شو او دس مات شو بعض علماء په کې دوی کپه ناست ودی سوګي په ولاړ ودی سوګي داسي د ځان خبري چې کم سړی ود شو او د خوښه د حالاتو نه خبر نه و بده دس مات شو یو سړی دې ود شو اسی او جټکه وای او د خوښه د حالاتو نه خبري کړه کړه بسړي دي زراش نه دا سړی د خوښه د حالاتو نه خبر دی چې وی خبره دا روانه او موږ کې ورغه په جټکه ور به را پاسي دې سره ودس
نه ماتي. دلیل به دا ان شاء الله دا مسله مخ تر روانه چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماسوتن منځل دومره لیټ راوته صحابه کرام وایي چې موږ په انتظار ناسو تر دې چې بازو بګي جټکی وړي خوب دراس خو به ودس نه کو چې رسول صلی الله علیه وسلم برابر منځل و بدر دی وسره مونږ کو په دې مسله ورسېدو کنه. اولنی حدیث په دې کې دا راوړل عن ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله خبره کړې لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. دا غسړي موز نه قبلي چې اودس مات شي تر دې چې دا اودس نه کړي. متفقون علیه. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ناولی د دا مسله راوړه چې کومې خبرې چې موږ بیانو چې دې اودس ماتيږي کله چې اودس مات شو نو دې بیا د موز کې د موز به نه قبليږي او که قصدن عمدن کې نو بعض علماء چې دا کفر دی ځکه چې د دین پورې خان دي. دغه بعد حدیث راوړل دی وعن ابن عمر رضی الله عنهما. عبد الله بن عمر وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبره کړې ده لا تقبل صلاه بغیر طهور. بغیر د اودس موز نه قبلي ولا صدقه من غلول او د حرام مال صدقه نه قبلي. رواه مسلم. د حدیث امام مسلم رحم الله راوړل. نو دې څه کوي چې بغیر د پاکوالی نه موز نه قبلي او طهارت په دوه شینو باندې حاصلېږي. چې ته یاد په خاوره او په اوبه خو چې یو سړي سره نه خاوري او نه اوبه دې ته مسله وي فاقد الطهورين. هغه سړی چې دغه نه دوه شینو ورته تاسو سما ولې کیلو چې دا قسمه درسونه دینه په تاسو غټه فائدہ حاصله شي کچرته تاسو د بغور سره ووري او د دې درسونه چې کله موږ فارغ شو او دا مسلې ختمي کونو ان شاء الله د او د سو د منځم مسائل او نور چې څومره مسائل په دې کې به تاسو یو ناشنا رڼا مخې ته پوهیږئ په مسله باندې. فاقد الطهورين هغه سړی چې هغه سره نو وبشتي نو سره خاورشتي لکه سړی په جیل کې پروت دی. حکومت جیل کړي دا وې سوته نه پری او د منځ ټیم راغی دی بسکه وایي د علماء اختلاف ته. بعض علما سوي وې دی به مونږ کی او بیا چې ته وبو ملاو شو باغې به ودسو کې بیا به راوګرځي. بعض علما وایي چې دی به مونږ نکي خود منځ پیخي بکې یعنی په منځ به ولاړی رکوع لون سجده او ذکر وبکې نه وایي. بعض سوي وې دغه ټیم به نه کوي بیا به ورسته کوي چې کله وبو ملاو شو او بعض وی چې نه به په دې ټیم کې نه به ورسته کوي. او صحیح خبره ده د راجح قول والله اعلم هغه دا چې دی به بغیر د ودسته د خپل منځ کې دلیل باغې باندې ده فتقوا الله ما استطعتم. د الله نه دومره ویریږي چې تاسو طاقت دې غریب ته طاقت چې منځ ټیم تیزي دې به د شناسي د منځونه به تیزي قیامت پر ورځ الله ته پوښتنه کوي الله زمانور طاقت ته الله ته خپته اذا امرتكم بامر بشيء فاتوا منه ما استطعتم. رسول الله موږ تاسو یو مسله وایم چې دې څه کوي نو دومره کوي څومره چې کولای شي. دا سړی دومره کولای شي نور نشي کولای. دغه شان غزوه بني مصطلق دغه جنگل چې رسول الله تلو نو کته حدیث ته خلند دا حاصل لو چې وبنوي د صحابه کرامو سره نبی هغه منځونه کړیو بغیر دا او دسنه. د تیمم د مسله لا باور ځکه نو نازل شي نو تیمم خو نو صرف ابو باندې چاردم کول او بنوي نو د قشه منځونو کړو الله بیا د تیمم د طریقه نازله کړه او رسول صلی الله علیه وسلم ونی چې ستاسو طریقه غلطه ده. د دې نه ثابت شو چې د سړي سره خاوري نه دی سړي سره وبني نه دی بس کوي ها په خپل حال به منځ کوي بیا به قضا وروړي نه بیا به قضا نه وروړي چې د کوم زموري او غریب هغه وکړه څومره طاقت چې دا هغه وکړه. بل دې سره بل مسله تعلق ساتي علماء بیانې هغه ده مسأله البناء. لکه یو سړی د په منځ کې ولاړ په دویم رکعت کې او د سماج اولاد او د شیو کو بیا راغې اوس په دې دغه دویم رکعت نه شروع کوي کده سر نه به شروع کوي. نو په دې کې د علماء دوا اقوال زموږ علماء غالبا دا وایي چې دغه زینه شروع کوي په کوم ځای باندې چې ولاړ او دا قول کمزور دی ځکه چې په صحیح حدیث کې دا راځي امام ابو داود رحم الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اذا فسى احدكم في الصلاه پتہ سو کې چې سړی په منځ ولاړ او هوا ته لاړ شي فلينصرف فليتوضا نو دې لاړ شي چاردام دی کو دستي بیا وکي وليعيد الصلاه او د موږ دی بیا شروع کی. بل عقلی دلیل پم داره یعنی دا عقلم نه مني چې سړی او دس مات شو
په دویم رکعت کې او دوی به کې بار ته ووتو پیزاري بخپو کړو امام ته به کې ورننه وته او بیا راووتو چاردای کو بیا راغ څومره وخت تیر شو دی بیا د قزینه شروع وکړه دا موږ خو یو عبادت ته کنه ټول تړلې شي نو دا فائدې لپاره د مسله څخه ساتي چې چا او د سمات شو نه دی بیا څه کوي ها د سر نه به د موږ بیا شروع کوي ولا صدق من غلول دغه حدیث کې دویمه جمله او الله غمال نه قبل چې د حرام وي رواه مسلم حدیث ما مسلم رحم الله راوړه یو سړی چې مسله د منځو د ودست نو دې کې د صدقې په کې خبره رااله جواب همیشه الله بدني او مالی عبادت یو څه ذکر کوي تاسو خیال کړئ په دې قران کې الله زې بزې وي الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه منز کې زکات ورکې منز کې زکات د منز بدني عبادت او زکات مالی عبادت ته نو څنګه چې بغیر د او دسنه منز د قبلي دغه شان حرام مال صدقې او زکاتونه دم نه قبلي دغه نه بعد حدیث ته وعن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وي علي بن ابي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم د ترزوي هغه دا خبره کوي چې كنت رجلا مذاء زدي سره مو چې زمانه به مزي ډیرتله او مزي هغه سپینو وبوته وي چې کله انسان د خزي سره خبري وکي یا د خزو مبارکي سوچ وکي د شهوت سره مبارکي سوچ وکي سره خبري وکي نبي سپینی نری او بد دنزي ټینګینی نروبي او اکثر چې سړی لړی سړی ته پته نه لګي دې ته مزي وي پاره وای او دا د سړی د شهوت پوری خبره چې شهوت ډیری دغه د پاسانی سره شي چې شهوت کمی دغه نه شي په اسانه نه شي نو علي بن ابي طالب رنوي چې دا به ماته دا مسله ډیره وا فكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته خو ما د رسول الله حیا کوله چې څنګه به دغه نه تاسو کوم چې لوري ما سره ده دې کې دا مسله حیا شریعت زموږ غواړي خو حیا په دوه قسمه یو هغه حیا چې شریعت غواړي یو هغه چې نه غواړي لکه یو سړی مال حیا راځي نو زه د حق خبره نشم کولای که حیا شریعت غواړي نه غواړي کوم چې حیا په کار الته موږ نه کوو کوم چې نه په کار الته کوو و دې چې شریعت حیا غواړي مشر دې سخر دې دغه نه حیا کول دې چې بل فائدہ وسدا شو د سخر احترام کول او ادب کول دا موږ ته شریعت خوري سخر دې سي لکه پلار خواخ دې سي لکه مور باغ نظر به ته ګور احترام به تاسو ډېر خکړی چې یو کامل او پوره انسان راغی ستاره درکړي زمونږ غدي چې برید تا وی سخر به چاره وسته دغه خزي ته نری چې باروزی به د پښو په څنګه زی غلې کته زی وبرځي خو چې کور تر نه روزي به برید ولا سره کوي سخر اوخه به کوي چاره وسته د پترې چې راغ غریب لور ما سره ده او دغه لکانو خور ما سره ده نو ما ته سني شي ویلې دغه چې خور د لاسه گزاره کوي ځکه دې دې نر کی نور د دې سړي پته لګي چې دروازې نه خوشي لګ به د غیرت او د پښتو د هر څه پته لګي د سخر قدر او احترام کول د شریعت منتخوري وي مال حیات تجب د رسول الله سنت پوس کو فامرت المقداد بما مقداد رضان ته وی چې تلل شته ته پوسو کا فساله هغه د رسول الله ته پوسو خيو حدیث کې دي چې راځي چې وی فامرت عمارا ما عمر ده انت وی او په یو حدیث کې درځي وی سالت النبي صلی الله علیه وسلم په خپل ته پوښتنه بیا خبره شو چې علما سره نه ته بغیر ورشي چې یو ځکه وی امام مقداد ته وی بل ځکه امام عمر ته وی بل ځکه ما په خپل ته پوښتنه نو د ټول روایت راځم کې د نتیجې دي سره وځي چې کې دي چې علي رضی الله مقداد تمویلی او عمار تمویلی خدای دې لیډ شو نو لاړ په خپل ته پوښتنه یا دي سي دویم جواب دی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو مقداد او عمار کو ویلی وته چاو علي رضی نو پاسل کې تاسو کوونکې څوک شو علي رضی شو ځکه وی ماته تاسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوي يغسل رسول الله وتوي يغسل ذكره ويتوضا خپل ذکر دی وینځي او چاردام دی وکي متفق علیه د حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی د سړی د ذکر نه چې کمی وبزي د بدري قسم دی یو مذی دا تذکره وشو دویم ودی هغه وبوته وی چې د میچازو په اخره کې دي تشو میچازو په اخره کې دي دا بیماری ده او دریم منی چې کله سره
کورواله کوي یا بخپل لاس باندې ولیاذ بالله خون اخلي نو په اخر کې چې کوم بوزي او دار وي او زر خون ملويږي دې ته سوي منی او دغه احکام ان شاء الله مخ ته را روان دي خو صرف د مذي او ودي د دې د وتو سره غسل نه لازميږي صرف سره لازميږي او دس او د شریعت اسانتیا ده ځکه چې سړو ته خصوصا ځوانانو ته دا مسله ډیره راپیخي نه که په مخه غسل کې او ځکه مشکله به جوړه شي به دوی مسانتیا ته وګوره حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او په ون ولای په کوم ځبانی چې د مزیله کېدلې او په ون ولای امام ابن حبان امام ابن خزیمه دا روایت راوړي صحیح روایت دا سانتیا ده کوم مثال کې دی یو کس په پرتګ باندې په خختک باندې دغه وبو ولګېږي ندل پر دا لازم نه چې دی بزیو دا بینځي او به نه چوړی صرف اوبر والا او په دغه زیون ولا کوم چې چلوندې مسلې سره دا پاک شو دا شریعت اسانتیا ده ځکه چې دا مسله ډیره راځي کوم مسله چې ډیره په خېږي شریعت به کې اسانتیا راوړي دا ګور ډیر کوم ته دې خبرو پته نشتی ګور ډیر په کوسر غسل کوي او ډیر د سره غني او ډیر دي چې غریبانان دا راشي بیا لاړ شي او هغه پرتګینځي او نه چوړي او بدلی کې او ځانته مشکل جوړ کړي اسانه طریقه ده وبونه ولا خبره ختمه شو دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لري دغه شان به دا مسلو سید ساتي چې حدیث کې درځي امام ابو داود رحم الله راوړی دی چې ذکر به وینځي او خصيتين به سره وینځي خصيتين به سره وینځي په دغه وجه ده چې کله سړی خپل ذکر وینځي خاصندام وینځي او دغه سره خصيتين وینځي نو د خصيتين یخشي نو شهوت کم شي د شریعت په خبره کې حکمت د دې د لاسه به د شهوت کم شي نو نور مزید نزي نو غالبا علما وی چې صرف ذکر وینځي بس دا کافی ده او خو او شاکم دي چې لګیدلی او بعض علما دا وی محدثین وینا ذکر بمینځي او خصيتين به سره مینځي او صحیح خبره ده چې ذکر بمینځي او خصيتين بمینځي نو بعض علما دا وی خصيتين خصوصا دې د پرویل چې علاج د چیخي شي نو موږ هم دا وایو لکه څنګه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله جواب کړی دا غوته وی صحیح ده کنه د رسول الله په خبره به عمل وکړو او یخي بمشي او ډاکټري اصول به کوم تند راغلي په ټولو باندې عمل وشي نو کم شړی نه چې مزي لاړ شي ته به څه کوي او د سیمات شو نو مسله څه شو او د سیمات شو ذکر به وینځي بس ذکر سره د خصيتینو دا به سره وینځي او په کم زیبانی چې دغه مزي لګیدلې ده باغې دی وبونولي د دې سره چې دا کپڑے پاکي شوي متفقون علیه د حدیث امام بخاری امام مسلم راوړي د دې سره چې زموږ د درس او اختتام ته ورسېدو اخرنی مسله دا بیان شو یعنی په دې باب کې چې او دس ماتي د مزید او تو سره او د شان د ودی د وتو سره ودی چې کوم د میچازو سره زی دغه سره او دس ماتي خو غسل پینه لازمي غسل صرف په منی وتو سره لازمي چې هغه مسلې به ان شاء الله پر روان درس کې راځي او لنډه خبر موږ دا وکړه چې بدري خبرو باندې او دس ماتي دا سره یاد ساتي کم سبیلینو باندې چې سوجي په دولارو به وخو خوري چې ود شي جوړ کو بس دې سره دس ماتي او نور مسلې اختلافي دغه ان شاء الله راځي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين